دوه دانې معادلې په یو سیستم کې لرو چې د 5x منفي 10y مساوي 15 او 3x منفي 2y مساوي 3. زه غواړم چې د x او y داسې قیمتونه دې ته پیدا کړم چې په دواړو معادلو کې صدق وکړي. د دې کار دپاره زه دې ته اړتیا لرم چې باید یا مثلا د یو مجهول قیمت د بل له جنسه پیدا کړم یا هم د افنا د طریقې نه کار واخلم، یعنی یو مجهول بیخي حذف کړم یا x یا y چې بل ته یې قیمت پیدا کړم. دلته تاسې ګورئ چې یو 3 ده بل 15 ده، د x دغه کوم ضریبونه چې دي، نو هیڅ داسې کوم عدد نشته چې که زه په 3 کې ضرب کړم هغه 15 راکړي یا منفي 15 راکړي چې د دې سره اختصار سي، او یا هم داسې هیڅ کوم عدد نشته چې د 15 سره ضرب سي او ماته منفي 3 راکړي چې بیا د دې سره اختصار سي. خو دلته وای کې تاسې ګورئ چې موږ منفي 10 لرو د وای ضریب، که په دغه دوو کې موږ منفي 15 ضرب کو، ځکه چې دا منفي 2 ضرب د منفي 15 کیږي، نو دا ماته 10 راکوي، مثبت 10، او مثبت 10 وای د منفي 10 وای سره خلاصیږي. صحیح ده؟ نو که ستاسې اجازه اوسي زه غواړم چې دغه معادله کې، دغه ټولې معادله کې زه غواړم چې څو ضرب کړم؟ بالکل منفي 15 ضرب کړم. نو دغه اوله معادله زه خپله لیکم، 15x منفي 10y مساوي 15. په دویمه معادله کې زه منفي 15 ضرب کوم، دلته د 3 سره چې ضرب سي کېږي منفي 15x، د 2y سره چې کله ضرب سي منفي 15 کېږي مثبت 10y مساوي منفي 15 ضرب د 15 کېږي ضرب د 3 کېږي منفي 15. صحیح ده؟ د دې ځای تاسې ګورئ چې دلته 15x دي، دلته منفي 15x دي، نو کوم شی چې دلته پاتې کېږي هغه منفي 10x دي، دغوی دواړه خو خلاصیږي چې نه پاتې کېږي، مساوي دا ځای هم 0. اوس څه کوو؟ اطراف د x په ضریب باندې ویشو، د دې ځای دا دواړه خلاصیږي او x مساوي کېږي د 0 پر منفي 10. تاسې پوهیږئ چې هر عدد په مثلا منګه 0 په هر عدد باندې وویشو نو د هغې اصل 0 کیږي. ولې؟ تاسې دلته وګورئ که منګه 0 په 10 باندې وویشو نو دا 0 دفعه ضرب کوو، بیا هم 0 پاتې کیږي او همداسې ادامه لري. نو 0 چې په هر عدد باندې وویشل سي لکه څنګه چې ضرب کیږي د هغې اصل 0 دی. x منګه 0 سو. راځئ په دې اوله معادله کې دا وضع کوو چې د y قیمت څو راکوي. که د دې ځایه منګه 15 ضرب د 0 چې د x قیمت دی واچو، منفي 10y مساوي 15، نو دغه افاده ټوله 0 کیږي، پاتې کیږي منفي 10y مساوي 15. دواړه طرفه په منفي 10 باندې ویشو، د دې ځای دا دواړه خلاصیږي، y مساوي، ګورئ دا هم دلته د اختصار وړ دي ځکه دواړه کولی سو موږ په څو باندې، بالکل موږ دواړه کولی سو چې په 15 باندې وویشو. دا دواړه په 15 باندې د ویشلو وړ دي ځکه چې 15 تقسیم د 15 کیږي 3 او 10 تقسیم د 15 کیږي 2، نو د دې ځای دا کیږي منفي 3 پر 2. د y قیمت منفي 3 پر 2 سو. صحیح ده؟ اوس کولی سو دغه د x 0 او د y منفي 3 پر 2 قیمت چې موږ لاسته راوړی ده دغه دواړه په دغه دویمه معادله کې وضع کو چې آیا رښتیا دغه دومره پړاوونه چې موږ سرته رسولي دا صحیح دي او که غلط. ګورئ که دلته زه په دې معادله کې دویمه معادله کې 3 خپله ولیکم، د x پر ځای د 0 قیمت واچوم، منفي 2 ضرب ده منفي 3 پر 2 ولیکم، د y قیمت مساوي 3، نو د دې ځایه دا افاده خو ټوله 0 کیږي. دلته ګورئ دغه صورت د دغه صورت سره ضرب کیږي چې منفي 2 ضرب د منفي 3 کیږي مثبت 6 تقسیم پر 2 مساوي 3. د دې ځایه موږ کولی سو دا هم دلته خلاصه کو ځکه دواړه په 3 باندې د ویشلو وړ دي او 2 3 په 2 کې 6، نو 3 مساوي کیږي د 3 سره. داسې د x او y قیمتونه موږ پیدا کړه چې هغه کوم دي؟ 0 کاما منفي 3 پر 2 دي چې په دغه قیمت کې په دغه د x او y په ټکي کې موږ د دغه دواړو معادلو لپاره حل لرو، یعنی د x او y یوازې دغه قیمتونه د 0 کاما منفي 3 پر 2 په دغه سیستم کې یا په دواړو معادلو کې صدق کوي. راځو یو بل مثال ته.
دلته هم دوه دانې معادلې لرو چې د دواړو معادلو د دواړو ضریبونو د دواړو متحولونو ضریبونه بالکل یو بل سره توپیر لري. دلته 5x وx ده، دلته وy 3y ده. اوس داسې هېڅ کوم عدد نشته ده چې په لومړۍ معادله کې موږ ضرب کو او د هغې ضریبونه موږ ته داسې وګرځوي چې دویمې معادلې سره په اسانۍ جمع او تفریق سي، او یا هم په دویمه معادله کې ضرب کو او موږ ته د لومړۍ معادلې د ضریبونو په شانته ضریب راکړي د مخالفه علامې سره. نو یوه بله لنډه لاره دې ته شته ده. که موږ دغه د لومړۍ مثلا وغواړو چې x افنا کو، نو د دې دغه ضریب چې ده په لومړۍ معادله کې ضرب کوو، دلته هم و ضرب کوو د مساواتو دی خواته او دی خواته د مساواتو هم و ضرب کوو، ځکه چې غواړم x افنا کم. په دویمه معادله کې زه دواړه طرف ته د مساواتو څو ضرب کوم؟ د x ضریب څو دی؟ 15. بالکل. خو زه 15 نه ضرب کوم، زه منفي 15 ضرب کوم، ځکه زه غواړم د دویمې معادلې د x ضریب منفي سي چې بیا په اسانۍ سره تفریق سي. د دې ځای تاسې وګورئ که و ضرب د 15x سي، نو دا څو کیږي؟ دا کیږي 15x مثبت، بیا هم دغه و ضرب د دغه و کیږي 9 y مساوي دلته و ضرب د دغه 15 کیږي 105. دویمه معادله کې منفي 15 ضرب کوو، منفي 15 ضرب د و x کیږي منفي 15x. ګورئ دا څومره دلته اوس په اسانۍ اختصار کیږي، منفي منفي دا خو مثبت کیږي، 15 ضرب د 3 کیږي 15 y مساوي منفي 15 ضرب د 5 کیږي منفي 25. اوس نو دا تاسې خپله هم منفي کولی سئ. دلته تاسې ګورئ چې د دغوی دواړو څخه خو هیڅ شی نه پاتې کیږي، صحیح ده؟ دوی دواړه خلاصیږي. کوم چې شی چې د دوی د جمع څخه لاسته راځي 9 y جمع 15 y دا کیږي 4 y مساوي د 105 څخه څه 25 لاړ سي پاتې کیږي 80. اوس چې دی د اطراف د y په ضریب باندې څه 4 ده په دې باندې ویشو، دا دواړه خلاصیږي. دلته تاسې ګورئ که دا دواړه موږ مثلا په څو باندې ویشو؟ په 8 باندې به یې وویشو، صحیح ده؟ که په 8 باندې وویشو نو 80 تقسیم د 8 کیږي 10 او 4 تقسیم د 8 کیږي 8. بیا دا دواړه چې دي په څو د ویشلو وړ دي؟ بالکل دا دواړه په 2 د ویشلو وړ دي. 10 تقسیم د 2 کیږي 15 او 8 تقسیم د 2 کیږي 4. ښه، اوس د وای دپاره موږ قیمت پیدا کړئ چې مساوي کیږي د 15/4 سره. راځئ چې دا په یوه معادله کې وضع کوو، مثلا په دغه دویمه معادله کې، او خپل د x قیمت پیدا کوو. نو څنګه کوو؟ دلته لیکو وx منفي 3 ضرب د 15/4 مساوي 15. وx خپله دلته کیږي منفي 15/4 مساوي 15. صحیح ده؟ اوس څه کوو؟ اطراف جمع 15/4 کوو چې دغه زموږ نه دي په کار. 15/4 دا دلته خلاصیږي، صحیح ده؟ کوم چې دلته پاتې کیږي وx دی مساوي. تاسې پوهیږئ چې دلته خو موږ 15/4 لرو او جمع سوي دي. د دغه 5 پر ځای چې کار اسانه سي موږ 0/4 هم لیکلی سو چې مخرجونه یو شان سي او صورتونه یې اسانه جمع سي، ځکه 15 خپله د 0/4 معنا ورکولی سي. اوس دغه دواړه که جمع سي مخرج یې 4 ونیسو نو 15 جمع 0 کیږي 15. د دې ځای موږ لیکلی سو چې وx مساوي کیږي د 15/4 سره. اطراف په و باندې ویشو یا یې ضرب کوو د 1/و سره. تاسې پوهیږئ چې دې نه کسر الکسر جوړیږي او علامه په ضرب باندې بدلیږي، دویم کسر چې هغه و پر یو وي 1/و باندې بدلیږي. د دې ځای دا دلته خلاصیږي 1 15 ضرب د و 15 او x مساوي کیږي د x مساوي کیږي د 5 سره 15/4 سره. دغلته دا 4 هم سته دي. نو تاسې ولیده چې دواړو لپاره خو یو رقم قیمتونه ترلاسه سوه. راځئ چې دا په یوه معادله کې وضع کوو، مثلا په دغه لومړۍ معادله کې چې آیا رښتیا دغه قیمتونه صحیح دي او که غلط دي. صحیح ده؟ دلته لرو 5x، د 5x پر ځای چې چو
15 ضرب د 15 پر 4 مثبت 9 ضرب د بیا هم 15 پر 4 د وای قیمت معاینه شوی ده مساوي 15. دلته تاسې ګورئ دا کیږي 25 پر 4 جمع دا کیږي 15 پر 4 مساوي 15. ښه د دوی په منځ کې خو مخرج یو شان ده 15 جمع 25 کیږي 80 پر 4 مساوي 15. تاسې پوهیږئ چې دغه 80 او دغه 4 چې دي دا چې کله 80 په 4 باندې وویشل سي نو 15 دفعې د ویشلو وړ دي دغه 80. نو موږ ویلی سو د دې ځایه چې یو 4 یو 4 یو په غزي کیږي یو د دغه دوی د دغه صفر پاک کیږي شل 15 ضرب د 4 کیږي شل نو 15 مساوي دي د 15 سره. تاسې ګورئ چې د x او y دغه قیمتونه چې کوم قیمتونه دي دلته زه تاسې لیکم 15 پر 4 کاما 15 پر 4 دغه قیمتونه د x او y کولی سي چې په مستوي کې د دغه دواړو معادلو د خطونو د تقاطع په نقطه کې موجود اوسي او موجود هم دي او په عین وخت کې په دواړو معادلو کې صدق کوي. لکه څنګه چې تاسې ما خو دلته په دې معادله کې وضع کوي تاسې کولی سئ چې په دغه دویمه معادله کې هم دا وضع کوي او وګورئ چې دې خوا د مساواتو د دې خوا د مساواتو سره مساوي کیږي او که نه مساوي کیږي. بلکل چې په یوې معادله کې صدق وکوي نو په بله کې هم صدق کوي. لکه څنګه چې که تاسې د 15 پر 4 قیمت په دغه معادله کې واچوي تاسې ته د x قیمت درکوي او که د x واچوي د y هم دا قیمت درکوي. نو د x او y دغه قیمتونه دي چې په دواړو معادلو کې یا د معادلو په دغه سیستم کې صدق کوي.